بادام افغان خیریه بنسټ په لغمان ولایت کې د دې ولایت والي په لاسونو 10 یتیمانو سره ژمنۍ مرسته وکړه. په یاد مراسمو کې چې نن د غرمې وړاندې په ولایت مقام کې ترسره شول، پکې د لغمان والي ښاغلي محمد آصف ننګ سربیره، د دفتر رئیس فرید احمد مارزک، د مهترلام ښاروال نظیف الله لکوزي، بادام افغان خیریه بنسټ غړو او یو شمېر اداري کارکوونکو ګډونوال وو. د بادام افغان خیریه بنسټ د مشر بادام احمدزي د معلوماتو له مخې یاد بنسټ شاوخوا 3 میاشتې کېږي چې په ختیځ ولایتونو کې په فعالیت پیل کړی. هغه زیاته کړه تر اوسه پورې شاوخوا 200 یتیمو کوچنیانو سره په بیلابیلو برخو کې مرسته کړې او دا لړۍ به روانه ساتي. نوموړی وایي په یادو مرستو کې چې نن لغمان ولایت د یتیم ماشومانو سره وشوه، پکې بیلابیل ژمني توکي شامل وو. احمدزي وړاندې وویل هڅه کوي ترڅو نور یتیمانو ته هم د زده کړې ترڅنګ ځینې تفریحي مېلمستیاوې برابرې کړي ترڅو یتیم کوچنیان د یتیموالۍ احساس ونه کړي. دا چې په زموږ په وطن کې بدبختي زیاتې دي او خلک ډېر زیات د غربت سره او د غریبۍ سره مخ دي. په همدې اساس د بادام افغان خیریه بنسټ هڅه کوي تر څو پورې نورو ته خوشحالي او مسکا ورکړي او بالاخره دوی لپاره د ژمنیو توکو همدارنګه د دوی لپاره د مکتبونو د زمینې برابرولو ترڅنګ نور داسې خوراکي توکي وویشي. په همدې اساس موږ زیاتره فعالیتونه په ختیځ زون کې دي چې په ننګرهار، کونړ او نورستان او لغمان ولایت کې چې نن مو دغه د لغمان ولایت د یو ښوونځي هغه کوچنیان راغوښتي وو چې تر څو پورې دوی سره موږ د ژمنیو توکو همکاري او مرسته وکړو. ډېره زیاته مننه کوو د ولایت له مقام څخه چې پوره همکاري وکړي تر څو پورې موږ سره په دغه ورکړه کې مرسته وکړي. موږ هڅه کوو تر څو پورې دلته څومره یتیمان چې دوی لپاره ځانګړې مېلمستیاوې برابرې کړو تر څو پورې دوی داسې احساس وکړي چې موږ که پلار او یا هم مور نه لرو خو داسې ولس ته تر څو پورې موږ دغه مینه راکړي او بالاخره دوی ته مسکا ورکړي. کوشش دغه کوو چې اساسي د علم په برخه کې تعلیم برخه کار وړاندې وکړو، همدارنګه نور دغه دوامدار همکاري او کومکونه ورسره وکړو. لغمان والي ښاغلي محمد آصف ننګ د بادام افغان خیریه بنسټ له راغلو ملګرو مننه وکړه چې یتیم ماشومانو سره مرستې کوي. هغه دا ودی ته ورته مرستې یتیم ماشومانو سره د خیر کارونه یاد کړل او د بادام افغان خیریه بنسټ غړي وهڅول ترڅو په راتلونکي کې دا ډول مرستې د نور یتیمو کوچنیانو سره هم ترسره کړي.